د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د باګرام اډې په اړه د نړۍ د هیوادونو څرګندونې روسیې، چین، ایران او پاکستان د امریکا ضد دریځ نیولی دی. اسلامي امارت وایي چې د افغانستان د خاورې په سر به خبرې اترې ونه کړي. د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون ردېدل. امیر خان متقي په اشاره‌ایي ډول ویلي چې د پاکستان حکومت په خپله په دې هیواد کې د ناامنۍ مسؤل دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې کابل او اسلام آباد هیڅکله ملګري یا ورونه نه وو. او د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ او شمالي افریقا اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. د خیبر پښتونخوا په کرمه کې په یوه برید کې 14 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې برید کې 11 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. سرچینې وایي برید تېره شپه ناوخته پیل شوی، 2 ساعتونه یې دوام کړی و. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عیسی اسحاقزی صاحب. اسحاقزی صاحب سره مشه، وخت د بخیر. خپرونې ته په خیر راغلی. اسحاقزی صاحب، د برید ته په کتو د پاکستان امنیتي وضعیت کوم لور ته روان ده؟ خب لاله گرامی، سلام به شما بینندگان تلویزیون جهانی یک. خوب از تقریبا 5 دهه به طرف پاکستان برنامه های را ادامه داد، سیاست های را تنظیم کردن، چی در کودتاهای داخلی خود، چی در تربیت افراطیت در افغانستان و در داخل پاکستان. یعنی افغانه در اونجا تنظیم شد و اشکانه در ایران تنظیم شد و پیوسته تا به امروز هم اپوزیسیون در برابر دولت های افغانستان ایجاد میکنن. امیال هم کسایی را که اونا افغانستان به طرف فساد بردن، به طرف انحراف بردن، به طرف شکست بردن، هم افغانستان هم جهان، اونا را دعوت میکنن و پذیرایی از اینا تا به ترکیه میرن. اینا ما به یقین هستم که اینا مداخله بسیار روشن در مسائل افغانستان انجام میتن و این برنامه هایی را که ادامه دادن در 50 سال که باید اینا از این درس میگرفتن و میرفتن دنبال اول یک دولت ملی که اوجه مردم سهم داشته باشه، یعنی حاکمیت به مردم تعلق داره، یعنی حاکمیت حق مردم است که باید انتخاب کنن. این برنامه ها متاسفانه در اونجا خدشه‌دار شد و این برنامه های افراطیت که امروز دامنگیر خود مردم پاکستان شده و حتی بیشترین نظامی هایشان تلفات میتن و قربانی میتن، دلایلش است که در 50 سال سیاست های داخلی و سیاست های منطقوی و جهانیشان مطابق هم منافع ملی پاکستان و هم در تقابل کامل با قوانین بین المللی و اعلام جهانی حقوق بشر بود. صحیح. اسحاقزی صاحب، اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي، کابل 10 کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، هغه هم پاکستاني پوځیان دي. د پاکستان پوځ، د پاکستان حکومت ولې د دغو بریدونو مخه نه نیسي؟ ولې پرېږدي چې خپل پوځیان مړه شي؟ زمانی که شما ساختارهای افراطی را تربیت میکنین، اونا افراطی ها پیوسته تابع مسائل ملی و برنامه های سیاسی نیستن. بنابراین کسایی را که اینا تربیت کردن و یا ای که برنامه هایی را پیش بردن که خودشان اول تلاش کردن که افراطیت تنظیم شود در سرحدات افغانستان، اونمو کسانی را که امروز اینا تربیت کردن، اونمو بلای جان خودشان شده. یعنی که بعد از اینکه انتخابات اخیر پاکستان به شکست مواجه شد، برنامه های صوبه سرحد و مجموعاً امی ایالاتی که در پاکستان وجود داره، اینا به امن شدن و تقریباً بیشترین نظامی ها در طول تاریخ پاکستان در جنگ های حتی اول هند اینقدر کشته نداده بودن، اینقدر تلفات نداده بودن که امروز در این جنگ های برنامه های ساختارهایی را که اینا خودشان تربیت کرده بودن و برای افغانستان تربیت کرده بودن، اینا برنامه هایشان بسیار مشکل داره. نظامی هایشان باید تجدید نظر کنند در برنامه های سیاسی خودان، اجتماعی خودان و نظامی خودان. ستاسو په خبره دغه پوځیان یا نظامیان په ټوله کې ولې تجدید د نظر نه کوي یا هم
خپل فکر ته، خپل پالیسی ته تغییر نه ورکوي؟ خب شما ببینید که چقدر پاکستان چالش های دشوار داره. اینا رفتن بندر گوادر را جور کردن. در بندر گوادر که راه را باز کرد به سوی آبهای گرم برای چینایی ها. اینا مشکل زیاده که ایالات متحده امریکا و غرب آغاز کردن و برنامه هایش که این متشنج است. بناهن یا در بین دو سنگ آبش میاندن. حاله با سیاست های غلطشان اینا هم اعتماد غرب دست دادن و هم اعتماد کشورهای منطقه را. بناهن بسیار ضرورت است که ما اول با ملفه های ملی که اول به مردم خود احترام بگذاریم، به حق اساسی و انسانیشان احترام بگذاریم و از یک طریق شفاف یک حکومت ملی ایجاد کنیم که دوجم بهترین دانشمندان زمینه داشته باشن. ډیره مننه. په ټوله کې اسحاق صاحب په دې وروستیو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې کومه جګړه وشوه د مې په میاشت کې، اوس بیا د دواړو لورو ترمنځ بعضې اخطارونه یا هم ګواښونه تبادله کیږي، یو بل ته اخطار ورکوي چې بیا د هم جګړه وشي. تاسو فکر څه ده؟ ستاسو اند څه ده؟ آیا د کومې جګړې احتمال کتل کیږي؟ شما دیدین تقریبا چند ماه قبل جنگ بین هند و پاکستان شروع شده. خوب یک میانجیگری بسیار جدی را آقای ترامپ انجام داد که کوشش کرد که تقریبا او جنگ ختم کنن، ولی پیوسته در طول تاریخ اینا زمینه های را مساعد ساختن برای جنگ. من به یقین هستم که اینا اگر واقعا با مؤلفه های بین المللی یا اصل همجواری برخوردشان باشه، این دو رهبرا هم پاکستان باید بشینن روی تمام منازعاتی که متضرر میکنه مردمشه. جنگ راه حل نیست، خشونت راه حل نیست، نفرت راه حل نیست. راه حل امیست که ما با عقلانیت با بر بنیاد منافع ملی خود و قوانین بین المللی مذاکره کنیم تا جنگ و تشنج و خشونت خاتمه بدیم. ببین سرزمین هند در طول تاریخ که هند و پاکستان یک وقت یک جای بودن، اینا سیاست عدم خشونت برنده شده بودن. جنا خودش و همی نیرو، تلک، کلام آزاد، گاندی، اینا پاچاخان، غفارخان، همشان اینا سیاست عدم خشونت پیش بردن. اگر آل هم نظامی ها اجازه بدن که شخصیت های ملی و شخصیت هایی که با عدم خشونت میخواین سیاست کنن، یعنی عدم خشونت به مفهوم عزیز که ما مذاکره کنیم، تفاهم کنیم، ما منافع ملی خود مد نظر بگیریم و به قوانین بین المللی هم احترام بگذاریم. صحیح. د وروستۍ پوښتنې په توګه اسحاق صاحب، کومه ستونزه او کومه مسله چې د هند او پاکستان ترمنځ په تیرو اویاو کلونو کې نه ده حل شوې، آیا که اوس دواړه حکومتونه، دواړه دولتونه او د دواړو خواو خلک اراده وکړي چې دغه ستونزه حل کړي، د دغه ستونزې د حل امکان تاسو وینئ؟ قرار باشه که رهبرای ملی پاکستان، اونایی که طرفدار سیاست عدم خشونت هستند، مردم روشنگری کنن که راه را باز شه به سوی یک دولت ملی و نظامی ها در جایگاه خودشان باشه و یک قضات بی‌طرف عادل به وجود به از طریق مردم و یک پارلمانی که به نفع مردم قانون وضع کنه. من مطمئن هستم که از منجلاب تربیت افراطیت و از منجلاب جنگ خشونت هم با افغانستان، هم با هندوستان، هم با جهان، بنان جهان همیشه وسیله ساخته پاکستان برای رقابت‌های بین شرق و غرب، رقابت‌های بین افغانستان و پاکستان، رقابت‌های بین پاکستان و هندوستان. صحیح. اسحاق صاحب، تاسو د دواړو هیوادونو ترمنځ حل لاره صرف په دې کې وینئ چې په رښتیا هم په پاکستان کې ولسواکي راشي او د خلکو واک راشي، درست؟ کاملا دقیق است. درست. اسحاق صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کورم آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د بګرام هوایي اډه د روسیې او امریکا په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ د بحث یوه توده موضوع ګرځېدلې ده. د امریکا ولسمشر د دې اډې د بیرته نیولو خبره کړې ده. روسیې، چین او ایران یې سخت مخالفت ښودلی او دا یې په سیمه کې د بلې جګړې پیلامه ګڼلې ده. خو اسلامي امارت ویلي چې په هیڅ حالت کې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو پوځي شتون ونه مني.
د بګرام هوایي اډه د نړۍ د لویو هیوادونو د روسیې او متحده ایالاتو په ګډون د ټولو ترمنځ د بحث یوه ګرمه موضوع ګرځېدلې ده. د بګرام هوایي اډې د وتلو په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه په دې اړه له اسلامي امارت سره په خبرو اترو بوخت دی او که افغان لوري یو هوکړې ته ونه رسېږي بدې پیښې به رامنځته شي. موږ اوس له افغانستان سره خبرې کوو. زه غواړم چې دوی ژر او سم د لاسه بګرام بیرته راکړي. که دوی داسې ونه کړي تاسو به وګورئ چې زه به څه وکړم. د امریکا د ولسمشر څرګندونې بې ځوابه پاتې نه شوې. د روسیې، ایران او چین په څېر ځواکمنو هیوادونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د بیا راژوندي کولو هڅه په سیمه کې د یوې لویې جګړې پیل وګڼلو. خو په دې برخه کې اسلامي امارت په دې اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي ده چې په هیڅ حالت کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اجازه ورنه کړي. پوتین که په دقیقه توګه ووایم په بشپړ قاطعیت سره اعلان وکړ چې نه یوازې د افغانستان په خبره کې بلکې د هغه د ګاونډي هیوادونو په خبره کې د پوځي اډو له جوړېدو سره هم مخالف دی. هغه ټینګار وکړ چې روسیه خپله هیڅ ډول پلان او نیت نه لري چې داسې اډې جوړې کړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګند ډول وویل چې افغانستان او د هغه حکومت هیڅ بهرنی هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد په قلمرو کې پوځي اډه جوړه کړي. دا دریځ د بګرام هوایي اډې په اړه هم پلی کیږي. د بګرام برخلیک به څه وي او د دې اډې په اړه روان شخړې به کله پای ته ورسیږي؟ شنونکی په اړه داسې وایي. موضوع بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام هم برای آقای ترامپ و هم برای اطرافیان آقای ترامپ کاملا محرز هست که بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام نه تنها برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای تمام متحدان ایالات متحده آمریکا مقدور نیست و مقدور نخواهند بود. به دلیل از اینکه آمریکا با هزینه هنگفتی که در افغانستان به خاطر تحقق منافع استراتژیکش سرمایه گذاری کرد در نهایت به شکست مواجه شد. پوښتنه دا ده چې آیا امریکا به بیرته افغانستان ته راشي؟ که څه هم د امریکا پوځ د اسلامي امارت پر وړاندې د 20 کلونو جګړې وروسته له افغانستانه ووت، خو د ناکامې مبارزې ترخې تجربې سره آیا بیا به هلته حضور ولري او په نهایت کې امریکا به د پوځي برید پرته نور کوم انتخابونه ولري؟ د هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب ووایي. یوه لنډه دمه. په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په ټولنه کې د ناغوښتل شویو دودونو او کړنو د مخنیوي په موخه یوه غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د چارواکو د اسلامي امارت د مشر د فرمانونو ته په اشارې سره د دې دودونو او کړنو د مخنیوي په اړه د هغوی پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت مشر د 18 فرمان پر بنسټ د ناسمو دودونو او د انسان د قاچاق د مخنیوي په هدف د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو له لوري د خبریالانو او کارپوهانو په حضور کې په کابل کې یوه غونډه جوړه شوه. د دې غونډې مسؤلینو له خبریالانو سره په خبرو کې د اسلامي امارت د مشر د 18 فرمان د پلي کولو پر اهمیت ټینګار کړی او د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول یې ارزښتناکه بللی دی. ځینې مشکلات چې زموږ ټولنه کلونه ځینې ځورېږي هغه زموږ خپل د لاس دی. نو اوس دغه موضوعات چې دلته ملګرو بحث ورباندې وکړي چې د ناوړو دودونو یا د ولور موضوع ده یا په بدیو کې د ښځو د ورکولو موضوع ده، دا داسې یو موضوع نه ده چې نورو خلکو پر موږ باندې تپلې ده. که زموږ او ستاسو مخور و مشران و سپین ږیري دا سره کښېني د دې دپاره حل لارې پیدا کړي. همدا تاسې یاستئ قدرمنو مشرانو ملګرو چې د روان وضعیت او روانو حالاتو په اړه د افغانستان ولس ته آګاهي ورکوئ. هغه که زمونږ علمي څیرې او سیاسي شنونکي دي او که رسنۍ او د رسنیو مسؤلین دي. له دې امله چې تاسې په یو ډېر حساس او په ډېر مهم ځای کې قرار لرئ، د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله او د اطلاعات او کلتور وزارت رهبرۍ وپتېله چې ستاسې سره یوه ناسته وشي. د رسنیو مسؤلینو هم د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول مهم بللی او له حکومتي چارواکو د لا زیاتو ملاتړ غوښتنه کړې ده.
نهادهای مختلف در رأس وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در همکاری با رسانه و نهادهایی که در این راستا مسئول هستند و در فرمان هم از اونها یاد کرده، اینا زمینه از این مساعد بسازند که خبرنگارای افغانستان با گزارش‌های تحقیقی هم از جنبه‌های مثبت و هم از منفیش، از شناسایی باندای قاچاقچی شروع تا مثال‌های بسیار مؤثری که از مفید واقع شده در جامعه و یا که بسیار زیاد ضرر وارد کرده برای جامعه، از اینا گزارش‌ها و مثال‌های را تهیه کنند. سیاسي کارپو په دې ناسته کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت د مشر فرمانونه باید په جامع او بشپړ ډول تطبیق شي. رواجونه د ظلم دغسې دي. په کور کې نجلۍ سپین سرې شوه، مخکې حماد صاحب هم دې ته باندې بحث وکړي، په بیرون کې خوار و غریب و بېچاره سپین سرې شو. یو پیسې ولور نشي پیدا کولی او بل یې ارزانه ورکوي نه. دا یو غټه ستونزه ده. د دې ستونزې دپاره زما پیشنهاد دا دی حکومت ته چې دا تر مسجد تر امامانو پورې هم دا خبره ورسوي، هغو ته هم ووایي چې دا خپله په مسجدانو کې ووایي، تر ولسي مشرانو، قومي مشرانو، منطقې د ملکانو پورې دا موضوع باید دا لړۍ پراخه کړي او دا باید اوږده شي. په دې فرمانونو کې په لوړ لګښت د ودونو مخنیوی، له دولتي وسایطو د شخصي محافلو لپاره نه کارول، په بدو کې د نجونو نه ورکولو او همدارنګه د انسان د قاچاق پر مخنیوي ټینګار شوی دی. عزتمند لیدونکو، د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښه شپه.